د افغانستان اسلامي امارت وایي چې انساني قاچاقبران باید ونیول شي او نظامي محکمو کې محاکمه شي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یو فرمان په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې انساني قاچاقبران د تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا ورکولو لپاره د نظامي محکمو ته وسپاري. باختر خبري اژانس د شنبې د ورځې نه وخته ډسمبر 21 په افغانستان کې د انساني قاچاقبرانو د مخنیوي لپاره د افغانستان اسلامي امارت مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یو شپږ مدعیز فرمان خپور کړی چې پکې په دغه هیواد کې انساني قاچاق یو غیر شرعي عمل بلل شوی دی. په دغه فرمان کې ویل شوی په افغانستان کې لا څو لسیزو یاده ستونزه وجود لري او لا هم د عمله د انسانانو ژوند په خطر کې غورځي. افغانستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې شامل دی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو او د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د دغه هیواد په میلیونونو وګړي په بهرنیو هیوادونو او دننه په خپل هیواد کې له خپلو سیمو لرې د کډوالو په توګه ژوند کوي. د کډوالو نړیوال سازمان د روان 2024 کال د اگست لومړۍ اونۍ د یو راپور له مخې د 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته تللي دي چې د دغه شمېر 85% ایران او پاکستان ته تللي دي. همدغه شان د افغانستان اسلامي امارت په دغه خپور شوي فرمان کې د خلکو د پوهاوي لپاره دیني عالمانو او د سیمایزو مخابرو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده. په دغه فرمان کې ویل شوی دی چې د کورنیو چارو وزارت مکلف دی هغه انساني قاچاقبران چې په مختلفو ولایتونو کې خلک په تیره بیا ځوانان له افغانستان څخه په قاچاقي او له خطرونو ډکو لارو وتلو ته هڅوي او لیږي هغوی د تعقیب، تثبیت شي او ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاقبران له نیولو وروسته د سزا لپاره نظامي محکمو ته معرفي کړي. په دغه فرمان کې ویل شوی دی چې کله کومو مرکزونو څخه د انساني قاچاق لپاره کار اخیستل کېده د کورنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې لا تثبیت او وروسته په جدي توګه بند کړي. په دغه خپور شوي فرمان کې راغلی نظامي محکمې د انساني قاچاقبران لومړی په یو کال بند، په دوهم ځل تکرار سره په 2 کاله او په دریم ځل تکرار سره د 3 کاله بند محکوم کړي. د افغانستان اسلامي امارت د مشر په دغه فرمان کې د افغانستان ملي دفاع وزارت او استخبارات عمومي ریاست ته هم سپارښتنه شوې چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت سره همکاري وکړي.